د شپې تر ناوخته د لرغوني بست په تاریخي ښار لښکرګاه کې په یوه لوبغاله کې راټول زرګونه خلک دلته د هېواد د نوموتو شاعرانو او ترانه ویونکو لیدو او اورېدو ته راټول دي. په غربیانو خو دې ښه ماته کړه تنده د غزا او فتح کور مستهل منده د غزا او فتح کور مستهل منده. دا له جوشه ډکه ننداره د هلمند څپان سیند دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې برخوال یې ډېری ولسي وګړي، مسؤلین او د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه راغلي میلمانه د کلم او خوږې ژبې څښتنان دي. د مسلمانو هېوادونو میوې کفر ته ځي، خو په غزه کې معصومان د لوږې تندې نه مري. د هلمند سیند مشاعرې ته له مرکز څخه راغلي میلمه د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین مولوي عتیق الله عزیزي ویل دوی په هیواد کې د ادب د لا پیاوړتیا او شوای لپاره هره ورځ نوې هڅې کوي ترڅو د وطن ادبپالو ته د ښه شعر لیکلو فضا برابره کړي. نو موږ ډېر وخت ورکوو شاعر، ادیب او لیکوال ته چې هغه دلته څه ووایي او د خپل هنر، د خپل فکر، د خپل کمال په ورشو او ملغلرو کې د دغه ولس هغه حماسې، د دغه ولس هغه غیرتونه، د دغه ولس هغه رشادتونه هغه راونغاړي او موږ تاسو ته په هنري بڼه، په هنري ژبه باندې موږ تاسو ته وړاندې کړو. د جوړ شوې مشاعرې پر مهال د هلمند ولایت مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس په خپل خبرو کې ویل چې اسلامي امارات او ټول مسؤلین د افغانستان د خلکو د خوښ ساتلو لپاره په تمام معنا هڅې کوي ترڅو ټول هیوادوال نور هم د ناسمو کارونو پر ځای مشروع کارونو ته وهڅېږي. او شاعران ورونه په یو ډېره ښه لهجه او په یو مناسب انداز باندې خپل شعرونه راته زمزمه کوي چې دوی شعرونه د خیر او د برکت او د یو پوهنې زیری راکوي. د دې مشاعرې د مسؤلینو څخه د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوي شیر محمد وحدت وایي دوی سږ کال د نورو کلونو په پرتله په هره برخه کې ښه چمتووالی نیولی دی. د اطلاعات او کلتور ریاست او ولایت مقام او اړونده ارګانونو په همکارۍ بشپړ چمتووالی نیول سوی دی او همدا لحظه چې تاسو زما سره خبرې کوئ هلمند سیند مشاعره په جوش کې روانه ده. دې مشاعرې ته راغلي میلمانه او قربانه شاعران چې له ډلې اکرام الدین مفتون وایي دا ډول ادبي مجلسونه دوی ته الهام بخښونکي دي او دوی پکښې ګډون د ولسونو د یووالي او ورورګلوۍ له مخې هم کوي. دغسې غونډې د ولسونو ترمنځ هغه فرهنګي د خپلمنځي محبت زیاتوي، یو بل سره فکرونه او نظریات شریکېږي، مینه زیاتوي، نږدېوالی راځي او هغه نفرتونه له منځه وړي چې کوم دلته انقلابونه راوړي دي. دا مثبت ګام دی ډېر. بلخوا بیا د هلمند د ډېری اوسېدونکو له منځه محمد ذاکر عمري دغه ډول ادبي مجلسونه د ځوانانو د یووالي او اتفاق ښه لار ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې دغې برخې ته دې نور هم توجه زیاته کړي. رښتیا هم د هلمند سیند مشاعره چې هر کال د هلمند ولایت په مرکزي سټډیوم کې کیږي د هیوادوالو دپاره د همغږۍ او خوشحالۍ سبب کیږي او دغسې مشاعرو باندې زموږ که د مرکز څخه یا که د ولسوالۍ څخه ټول هیوادوال راجمع کیږي او دلته یو قسم خوښي او خوشحالي ترلاسه کوي. باید وایي چې د هلمند څپان سیند دودیزه کلنۍ مشاعره هر کال د هلمند سیند ته نږدې د هېواد د بېلابېلو برخو څخه د ګډونوالو شاعرانو، ترانه ویونکو او لیکوالانو په شتون کې ترسره کیږي. نعمت الله همت د افغانستان ملي رادیو هلمند. د غزا او فتح کور مستهل منده